of Allah. Hello dear students. Hope all be fine and healthy. Good afternoon students. ګرانو زده کوونکو په دې هیله مندي چې تاسو ټول روغ او جوړ خپل درس شروع کوو. ګرانو زده کوونکو نن موږ په 14مه لوست کې یو چې په کومه صفحه کې په 28مه پاڼه نو پیج نمبر 28. ګرانو زده کوونکو خپل کتابونه خلاص کړئ او موضوع وګورئ. دلته لیکل شوی د لوک اند میچ وګورئ او وصل کړئ. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ته 6 توري ورکړل شوي چې باید تاسو هماغه تصویر سره چې اولنی توري هغه سره یو رقم وي وصل کړئ. نو یو دانه دلته کتاب کې حل شوې ده چې اوتو ده. اوتو ته موږ ګرانو زده کوونکو په انګلیش کې څه وایو؟ آیرون وایو. د دې لپاره د اوتو آی سره موږ وصل کوو. نو بل تصویر ته موږ راځو چې بل تصویر څه ده؟ جک ده. هماغه اولنی تصویر جک ده. جک ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ بیا هم جک وایو. نو اولنی توری د جک څه ده؟ جی ده. نو دلته ګورو جی سره موږ دا تصویر څه کوو؟ وصل کوو. خپل پنسل سره دا وصل کړئ. دویم تصویر څه ده؟ چرګه ده. چرګه ته موږ په انګلیش کې څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ هن. نو هن اولنی توری څه ده؟ اچ ده. دلته پیدا کوو. اچ کوم ځای کې ده؟ اچ سره وصل کوو. نو دریم تصویر څه ده؟ لامپه. لامپه ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ لامپ. نو اول توری څه ده؟ ال ده. ال دلته پیدا کوو چې د آخرنۍ ده ال لامپه سره وصل کوو. بل تصویر اوزه. دې ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ ګاټ. نو دا څه کوو؟ د جی سره وصل کوو. نو آخرنۍ چې کاغذ پران ده. کاغذ پران ته موږ په انګلیش کې څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ کایټ وایو. ویل ډن. اوس تاسو پوهیږئ چې کاغذ پران ته موږ کایټ وایو. نو کایټ اولنۍ توری څه ده؟ کې ده. نو کې سره موږ وصل کوو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس لاندې راځو چې سپیلینګ ده. یعنی سپیل زده کول چې څه رقم موږ تر اوسه پورې موږ یوازې د دې نومونه زده کړه. اوس باید د دې سپیل زده کړو چې څه رقم کله چې موږ وایو آیرون باید څه رقم ولیکو. اوس زده کوو. مثلا اولنی تصویر کې وګورئ اوتو ده. اوتو ته موږ څه وایو؟ آیرون وایو. نو د دې سپیل څه ده؟ آی آر او ان دلته لیکل شوې ده. نو دویم تصویر ته راځو چې دا څه ده؟ جک ده. نو جک څه رقم لیکل کیږي؟ دلته یې موږ لیکو. تاسو هم ما سره مرسته وکړئ ګرانو زده کوونکو. دویم تصویر څه ده؟ جک ده. نو جک ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ بیا هم جک وایو. جی فاصله یو جی جک. یعنی دې نه بعد چې زه تاسو ته وایم جک نو سپیل سره ماته ووایي. جی یو جی جک. نو بل تصویر څه ده؟ اوزه ده. چې اوزه ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ ګاټ. جی فاصله او فاصله ای تی. دې نه بعد چې زه وایم ګاټ بیا تاسو څه وایئ؟ جی او ای ټي. نو بل تصویر څه ده ګرانو زده کوونکو؟ بل تصویر چرګه ده. چرګه ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ هن وایو. نو څه رقم موږ لیکو؟ دې نه بعد چې تاسو هن وایئ باید څه رقم ووایئ؟ ایچ ای ان فار هن. نو ایچ فاصله ای فاصله ان. ښه بل تصویر ته راځو چې بل څه ده؟ لامپه. لامپه ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ لامپ وایو. لامپ. ال فاصله ای فاصله ام فاصله پی. ال ای ام پی فور لامپ. آخرنۍ تصویر څه ده؟ کاغذ پران ده. چې کاغذ پران ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ کایټ وایو. څه رقم لیکل کیږي؟ کی آی تی ای. نو دلته هماغه اولنی تصویر چې دلته لیکل شوی وو آیرون هم مونږ لیکو.
IRON دا خو تاسو کتاب کې حل شوې ده. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم هغه تصاویر چې موږ دلته لرو د هغه نومونه. آیرون دې نه به چې وایو IRON آیرون. جک چې وایو JUG جک. بل HEN for hen. KITE for kite. GOAT goat. او آخرنی لامپ LAMP for lamp. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم خلاصه شو. اوس راځو بل صفحې ته. ښه ګرانو زده کوونکو دلته لیکل شوې ده لوک اند مچ. بیا هم دلته وګورئ او وصل کړئ. نو فرق یې څه شو؟ هلته موږ ته یوازې تورې ورکړل شوي وو. دلته نومونه دي چې باید تاسو تصویر سره وصل کړئ. نو یو تصویر چې حل شوې ده ګاټ. اوزه ته موږ څه وایو؟ ګاټ. هغه حل شوې ده چې ګاټ سره موږ وصل کوو. نو دویم څه ده؟ هن. هن موږ په پښتو کې هن ته څه وایو؟ چرګه. آفرین. نو هن چرګه سره وصل کړئ. بل څه ده؟ آیرون. آیرون موږ څه ته وایو؟ اوتو ته وایو. نو کوم ځای کې ده اوتو؟ اولنی تصویر اوتو ده چې تاسو خپل پنسل سره وصل کړئ. بل څه ده؟ جک. جک موږ څه ته وایو؟ هماغه جک ته وایو. نو جک د جک تصویر سره وصل کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو کایټ. موږ کایټ په پښتو کې څه ته وایو؟ کاغذ پران ته وایو. نو کایټ کاغذ پران سره وصل کړئ. آخرنی څه ده؟ لیمپ. لیمپ څه ته وایي؟ لامپه ته وایي. نو دا وصل کړئ. ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د همدې شکلونه چې موږ نومونه یې دلته زده کړه خپل کتابچه کې 2 ځلې ولیکئ تر څو چې په سمه توګه زده شي. ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. که تاسو غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ او د کتاب صاف تاسو کولی شئ په ډسکریپشن کې لینک شتون لري د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بل درس پورې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.